دستړي ژوند بدر تسو وایم الهر اختر خسته شو د سړی دعا کوه چا چې راوړي دي بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم دستړي ژوند بدر تسو وایم الهر ویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیری مزه کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیری مزه نیل دیشم نبی او وینما پخپو تړلې په زنځیر مزه دستړي ژوند بدر تسو وایم الهر ویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم خورا کې پروت يم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړی تصویر یم مزه خورا کې پروت يم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړی تصویر یم مزه څنګه کړم هېر هیڅ هېر دان لري پشپا اورز ورات یاد تلا دستړي ژوند بدر تسو وایم الهر ویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم بس ژوند تیریږي خون بیخي نه کوي وفا زما سره مې زړه نه کوي رايادوي لمانت للې زړګي یاران جفا کوي خو خان کوي حماس خپلواک یا ما هم دغه اختر خسته شو د سړی دعا کوه چا چې راوړي دي مبارک شه مبارک وایم الهر ویا هیڅ پوښتنه مکړه
بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زړه مې په زړه باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم دستړی ژوند بدر تسو وایم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زړه مې په زړه باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیر مزه کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیر مزه نه یې لیدې شم نه به وینما پخپو تړلې په زنځیر مزه دستړی ژوند بدر تسو وایم الا رویا هیڅ پوښتنه مکړه بس دې خوایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زړه مې په زړه باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله رب العزت دی وکي چې سلیری شمر وجمو په عبادت او په نفلونو او په خبرو تیر کړی تاسو خبر استئ د عطا د زړه ارمان څه شي دی هغه د الله تعالی د بندگانو د پاره دی خپل ځان د پاره نه غواړم وارو زارو افغانانو د پاره یو صحیح شفاخانه هغه هم په زړه کې نه لرو ټول افغانانو د پاره به جوړوي ټول مسلمانانو د پاره به جوړوي شته حکومت نه شته دولت نه غوښتنه ده چې یو ځای موږ ته وقف کړي او صحیح معیاري ځای وي چې شفاخانه پرې راجوړو نو راځئ په دې کاروان کې له موږ سره مرسته او کومک وکړئ د ځان دپاره یې نه غواړم د الله تعالی د بندګانو دپاره غوښتنه ده انشاءالله په دې کې له موږ سره یو ځای شي دا وه د نن ورځې خپرونه د څلېرویشت شمې روژه ماتي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت زړه مې په زړه باندې سلګکی کوي بس دینو بس نو راز سنو وایم بس لمانت للے زلگے یاران جفا کبھی خو خان کبھی حماس خپلواک یما هم دغا سیخا چشوند پری ور پاس یم سرگ